دي ته وړاندې وی دغه مسکا چې زی روانه د خندا جوړیږي دغه مسکا چې زی روانه د خندا جوړیږي دغه د آه او اسویلی د منځه راويستي دغه مسکا چې زی روانه د خندا جوړیږي دغه د آه او اسویلی د منځه راويستي او دغه د پورته الوت نکوم چې وایما دغه د پورته الوت نکوم چې وایما چې دا ښکلا د پسرلی د منځه راويستي او دا چې ما وکړله همدا خبره نه دا چې ما وکړله همدا خبره بله نه ده دا چې ما وکړله همدا خبره بله نه ده په څومره ستړو د شپېلي د منځه راويستي او چې خاپیري ورله راځي طالب هیڅ نشته دی چې خاپیري ورله راځي طالب هیڅ نشته دی دا مفروضه د کشمالي د منځه راويستي او یو تازه کلام دی د دې دور سره چې صدا سیدي چې دلته کستا دی یا زما دی مقفلی شونډي دلته کستا دی یا زما دی مقفلی شونډي سکوت تاری دی د هر چا دی مقفلی شونډي دلته کستا دی یا زما دی مقفلی شونډي سکوت تاری دی د هر چا دی مقفلی شونډي او واک او اختیار د مسخشو لاس کې چا ور کړی واک او اختیار د مسخشو لاس کې چا ور کړی دا چې وړاندې د دنیا دی مقفلی شونډي او د برزخي ژوندون غوښتنې سر راپورته کړلو د برزخي ژوندون غوښتنې سر راپورته کړلو دغه چې سا پسې د سا دی مقفلی شونډي د برزخي ژوندون غوښتنې سر راپورته کړلو دغه چې سا پسې د سا دی مقفلی شونډي او بیا خاموشي به فقط ګونګه نه ړنده کڼوي بیا خاموشي به فقط ګونګه نه ړنده کڼوي دا چې د شور او د غوغا دي مقفلی شونډي او مسۍ کنیا ته نیان مسۍ ته کور کې چپ شوایي مسۍ کنیا ته نیان مسۍ ته کور کې چپ شوایي مسي نه واخله تر بابا دي مقفلی شونډي او د انتها لب کوشۍ ته لاره ورکه ښکاري د انتها لب کوشۍ ته لاره ورکه ښکاري دغه په دې د ابتدا دی مقفلی شونډي او نوغې اوزه خیره نه وایمه ګونګه ښه ده نوغې اوزه خیره نه وایمه ګونګه ښه ده خفه په دې یم د دعا دي مقفلی شونډي او طالبه منګه به په ځمکه بیا خولې څه پرانیزو طالبه منګه به په ځمکه بیا خولې څه پرانیزو چې د عقاب او د هما دي مقفلی شونډي په دغه معنی ما خپل کلام تاسو ته وړاندې کوم په اخره کې زلمی شاعر ښاغلی رحمشیر ریحان صاحب موږ سره موجود دی موږ غواړو چې ښاغلي رحمشیر ریحان صاحب نه تازه څه کلام واورو دعوت ورکوم ښاغلي رحمشیر ریحان صاحب یو څو شعرونه دي محب صاحب په زړه مات مات یمه پیوند راکا په زړه مات مات یمه پیوند راکا ماله د خپلې مینې خوند راکا په زړه مات مات یمه پیوند راکا ماله د خپلې مینې خوند راکا راځه چې ځو له دې سماجه وځو راځه چې ځو له دې سماجه وځو ماله په لاس کې خپل مړوند راکا ډېره مننه او د ننګ ټپه غواړي زلمي پښتانه د ننګ ټپه غواړي زلمي پښتانه یوه ملاله د میوند راکا او د ننګ ټپه غواړي زلمي پښتانه یوه ملاله د میوند راکا او زه په قلم مبارزه کومه شعر دی چې زه په قلم مبارزه کومه د کتابونو کمربند راکا ډېره مننه زه په قلم مبارزه کومه د کتابونو کمربند راکا یو څو تازه شعرونه دي که مونږه د قلم قدر ونه کړو دا مې واورئ که مونږه د قلم قدر ونه کړو دا مې واورئ بې ځایه به مو هر ځای کې سرونه قلم کېږي ډېره مننه که مونږه د قلم قدر ونه کړو دا مې واورئ بې ځایه به مو هر ځای کې سرونه قلم کېږي او زما دې د دې خپلې مور پښتو په سر قسم وي زما دې د دې خپلې مور پښتو په سر قسم وي په لاس کې د پښتون به ټوپکونه قلم کېږي
او ډیره مننه. زما د دې خپلې مور پښتو په سر قسم وي، په لاس کې د پښتون به ټوپکونه قلم کیږي او لږ شوخ غوندې شعر دی چې د چا کاږه باڼه وریځې نری په قلم جوړې، د چا کاږه باڼه وریځې نری په قلم جوړې، زمونږ په سینو دننه زړونه قلم کیږي. ډیره مننه، ډیره مننه دا اورېدو. زبردست